ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نښان چې کوم راځي دا هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هر ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته ورسیږي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به هم روغ او جوړ یاستئ. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څه ډول کولی شو د چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو. نو ملګرو تر هر څه مخکې به تاسو د هغه کس موبایل ته راسئ، په موبایل کې به د هغه کس د زنګ وهلو ځای ته به راسئ. نو ملګرو تاسو باید دا خبره لومړی ما باید کړې وای چې دغه غلط استعمال صلاحیت زه تاسو ته نه درکوم. دا باید غلط نه کوئ استعمال، یوازې باید په سمو لارو کې استعمال کوئ. نو د هغه په موبایل کې به تاسو ولیکئ ** یعنې ستوری ** اوه ** د هغه کس نمبر، مثلا که هر څومره نمبر یې بیا زینه. نو چې کله مو دا ووهل نو دا به پرې ولګېږي ملګرو. بیا چې مثلا ما ته څوک موبایل کوي هغه کس ته به هم ورځي، هغه به دا چا موبایل راکړی هغه به هېڅ خبرېږي هم نه چې دا اوس ما چاته موبایل ورکړی، صرف ته به خبرې اورېدلی سي. مثال سیار څه خبرې ورته کړي ته به یې اورېدلی سي. نو په همدې طریقه باندې به تاسو دا وکوئ. نو بیا چې کله دغه کس ته ټلیفون راشي تاسو ته به خبرې درځي. ملګرو زه تاسو دغه د غلط استعمال صلاحیت تاسو ته نه درکوم، دا باید یوازې په صحیح لارو کې استعمال کړئ. نو بیا د دې ختمېدو لپاره به تاسو دلته راشئ ### زینه. دا مو کله ووهلو مثلا زه داسې ووایم نو دا وګورئ ملګرو کال فارورډینګ وین بیزي دا سکسسفول، یعنې دا ختم شو ترېنه. نو مثلا دا به ملګرو تاسو په همدې طریقه باندې ختمېدلو ګوره طریقه یې ما دروښوله او پرې لګېدلو طریقه یې ما دروښوله. ملګرو زما چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې نشته ملګرو، سبسکرایب کولو باندې هېڅ هم نه کېږي. انشاءالله ډېر څه به زده کړئ. نو تر بیا تر بلې ویډیو بیا هم زه ستاسو سره نه چوپړ ته حاضرېږم.